وی د قیامت په ورځ به یو انسان د الله په حضور کې به په داسې حال کې راوستلی شي چې فرشتي به وهل به ورکوي. دغه انسان دغه سړی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره فنا ګوري. رسول الله مبارک به تپوس کوي چې د څه داسې ګناه کوله چې د هغه ګناه د وجې دا په داسې عذاب کې مبتلا دی. فرشتي ورته وایي یا رسول الله په ده باندې د رمضان المبارک میاشت راله او په هغه مبارکه میاشت کې به هم د الله نافرماني کوله، ګناهونه به کول، لیکن بیا به هم رسول الله مبارک د ده دپاره سفارش کول به غواړي. نو فرشتي به رسول الله مبارک ته عرض کوي چې یا رسول الله تاسو خو د ده دپاره سفارش کوئ، خو لیکن په ده باندې د رمضان المبارک د میاشتې دعوه ده چې د رمضان ښکلې میاشت په ده راله او ده په دې میاشت کې د الله نافرمانۍ وکړي، ګناهونه کول، دغه میاشت په غفلت سره د نه تېره شوه. نو یا رسول الله په ده باندې د رمضان مبارک د میاشتې دعوه ده. الله رسول څه فرمایي؟ وی ښه، وی په چا باندې چې د رمضان مبارک د میاشتې دعوه وي زه د هغه نه بر یم، د هغې نه بعد دغه سړی به ونیولی شي، په وهلو به جهنم ته داخل کړي. الله دې موږ ته فنا راکړي.